والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. صدق الله العظيم. سورة زمر آیات نمبر 4 سے تلاوت شلا. اللہ فرمائی چیز کور اغندوما ردتا دشپی او دغا کور اغندوم شپیتا درزی، یعنی دا پکی بنشی پیک بن تو چاہتا یو شی ورکای ستا رشتدار دے اخبر لے چا سرا ستا ملاقات کیگی او تا دی آغا خواتا لاٹ شی داخل کار دے، لیکن کزان سرا گفت او دارنگی توفہ سی نو دی آغی لو خیال ساتا تو تا دغا انداز سرا کلاو سی لاس کی چالا شی ورکی نو دی آغی دمرا قدر احترام دا ندے، او کتو آغا یو تیلائی کی بن کی دی آغی زیاد دغلی، او کتو یو ڈبی کی یو شی بن کی پیک بن نو دی آغی قدر احترام اور عزت آغا زیاد دی. یو سڑے دا سی دے چاگا مٹھائی دکان تلاڑ شی او 15 کلو مٹھائی واخلی نو دا یو تیلائی کی واچی او دا اوسی دی تولینا یو لیٹائی با جوڑی شی نو دتا یو خنظر سرا یو سمجھدار انسان خرچائی وشلا، لیکن دتا یو سمجھدار انسان نوی لیکی گی دے 15 کلو مٹھائی پزے یو کلو مٹھائی واخلا، لیکن چاگت ویدہ مالا پیک کا بن کا نو چاگتا بن کا پیک بن دبی کی خطری قصرتا اوڑلا دیاغی قدر دے دیاغی احترام دے او دا محفوظ دا یو دانا دانا خرابی گی نو چکم شے پیک بنوی اگا محفوظ دے او دارنگی بچ دے. اس قرآن پاک دا گورا یکور اللیل علی النہار وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. رب العالمین ہم دا سے انتظام کرے دے مخلوق یو شے بندئی، لیکن دے مخلوق او دارنگی دے خالق مینز کی فرق دے. انسانان کے یو شے بندئی نو مخینا یو قیمت دی شے اخلی آغا دبی کی بندئیک دی بیا پستل پاسنات پیک بند کی گی بیدی سر چالاس دی رگولی دا بالکل پیک بند دے خواہ، لیکن رب العالمین کاری کی رہتا گورا بالکل اشے نشترے خالی ڈبدا پائے کی دند اللہ تعالی یو شے قیمتی پیدا گئی. ہر یو شے تاسو گورا ہے رب العالمین کی کم شدنا پیدا کر دی نو کہ انسان اگیتا نظرو کی واقعی ہر یو شے انسان لپار پیدا رہے دنیا کی جسی شے تورتا گوری نو دا ہر سے انسان لپار دی، لیکن دا پیک بندی خواہ دا سنگا انداز سرا بندی خواہ او گورا رب العالمین سانداز سرا بند کردی. بل مقام کی راضی سورت نم دے سورت رحمان دے خواہ سوچ نے انسان نے کہی اللہ تعالیٰ فرمائی والحب او گورا دانی ذو العصفی چاگا آغا پیک بندی والریحان خوشبودا. انسان لپارا چکم خوراک اللہ تعالیٰ پیدا کر دے قسم پا قسم شدون دی. بل مقام کی گورا سورت عبس دے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ ادی گوری دا انسان الى طعامی اخبر خوراک دا انا سببنا الماء سبا. اللہ فرمائی لپاسنا زوروم باران ثم شققنا الارض شقا بیا منگا سیروز مگا بسیرور سرا وانبتنا فیها حبا وکاغو منگا ددینا دانی خوا نو تاسو گورائی دا قرآن کا جسم رشیزو ندی آگا پیک بندی بلکہ یو دانی تا گورا یو وگی تا گورا
د الله تعالی کاریګری ته ګوره لاون الله تعالی لپاسا کور پیدا کوي بیا پکې رو دانی پیدا کوي د جوارو وږي ته ګوره ټوټه پیدا کیږي لیکن رستو پای کې دانی پیدا کیږي الله فرمایي داسې انداز سره موږ تاسو لپاره یو شی هغه پیک بندي ښه جوارو وغیرے پکی دانی پیک بندی غنم وغیرے پکی دانی پیک بندی کور دے دارنگی شولی وګورا دیاگی وگی وګورا دارنگی نو نظام تا گور اللہ تعالی ورمائی سانداز سرا دا منگا پیک بند کری دی پیک بند خوا بلکہ آگا دیری دانی خبریدا آگا دیری دانی پریدا یو دانا پیک بند خوا دی شولو یو دانا دی چاولو یو دانا اغه الله تعالی کور کې بند کړی دا کور کې بند غا د چاول یو دانی ته ګورا لپاسا مزیدار کور دی آی کې بند غا دا چا لپاره انسان لپاره یو دانا پیک بند ته ویل کېږي کور غا دا قدرت کار ته ګورا انسانانو وس کې نه دا بشمار په کروڑونو عربونو باندې دانی دي ادا ذمہداران نشي شمارلې دومره وافر انداز سره هغه دانی دي لیکن یو دانا پیک بند یو دانا پیک بند بیا ګوره د هغې خوند او ډېر انسانان د استعمالي چې کوم عمل اختیاري هغه ټول وي ګن د هغې شکریه دا نه ادا کوي ښه نو رب العالمین فرمایي چې څه انداز سره موږ تاسو لپاره دا نعمتونه دا پیدا کړي دي لیکن هغه پیک بند کړي دي ښه فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا دا چې کوم قسم په قسم میوې دي دا د هغې بیان راغلی دی نو سورت رحمان ګوره او دارنګې قرآن پاک دا لټوه او ټول بیانوه دا نه چې څه پکې پټوه دی کې الله تعالی موږ ته دغه بیان کړ دی انسان که سوچ کوي فکر کوي انسان حیران پاتې شي نو د انسان او دارنګې ظاهري طور سره د مخلوق قور کې ځمکې اسمان فرق دی ځمکې اسمان فرق دی یو وګړی د جوارو یو وګړی د هغې دانې قطار باندې لګېدلي قرآن پاک فرمایي حبا متراکبا دانې قطار په قطار باندې اوس دی الله تعالی کاریګری ته ګوره نور چې څومره فروټ دي الله تعالی فرمایي د هغې بیان سورت نحل کې کړ دی څوارلسمه سپاره وګوره سورت نوم دی سورت نحل دی سورت نحل هغې کې د دې بیان هم راغلی الله فرمایي یمبتو الله تعالی فرمایي زرغونی لکم تاسو لپاره الزرع فصل ته ګوره والزیتون خون ته ګوره والنخیل کجوري والعناب انګور ومن كل الثمرات هر قسم له میوجات دا بعض میوو نمونه قرآن واغستل لیکن بعض میوې داسې دي چې د هغې نوم یې نه دی اخیستی لیکن هغه په دې یو لمس کې قرآن پاک بند کړه دا زموږ د علاقې چې کومې میوې دي بلې علاقې دي مشهورې میوې چې دي هغه خو نه دی کجور دی او دارنګې انګور دی لیکن نور چې څومره میوجات دي ومن کل الثمرات تمام میوجات الله تعالی فرمایي دې ته ګوره مالټې ته وګوره څنګه مزیدار کور کې بند ده څنګه لماس مزیدار کور دی پیک بند ښه کیلې ته وګوره ام ته وګوره لپاس پې کور دی د هغې رنګ جدا دی د هغې خوند جدا دی د هغې کور جدا دی تمام انسانان که راجمع شي نو د ام یوه دانه دا نشي پیدا کولی مالټې یو دانه دا نشي جوړولی ښه د پلاستیک نه ورتاله جوړه کړي لرې به ښکاري ته به وایې دا چېرته فروټ دي ستا خولې کې به اوبه راځي لیکن که ته ورته لاس کې نو هغه پلاستیک دي هغې کې پکې شیشې وغیره دا نشته دی اصلي شکل کې نشي پیدا کولی ښه نو دا الله تعالی داسې تنظیم کوي ښه بیا چې کوم شی الله تعالی پیک بند کړی دی نو په هغې کې بعض داسې دي چې هغې له کور ډېر زیات مضبوط دی ښه هغوس ته وګوره د هغې لپاره چې کوم کور دی بادام ته وګوره هغه بل انداز سره دی د هرې میوې کور هغه جدا دی بے شماره کروڑونو اربونو د انسان شمار کې نه راځي دا څومره میوجات دي که دانی دي دا ټول الله تعالی پیدا کوي لیکن کور کې بندي دي لیکن که ټول مخلوق راجمع کې صرف دا یو کور شمار کې نشي شمارلی چې صرف تاسو د دانو د دې چې کوم کورونه دي دا شمار کوي دا نشي شمارلی د انسان د شمار نه دا خبره بار دغه نو هر شی الله تعالی پیک بند کړی دی چې کوم شیزونه الله تعالی پیدا کړ دي دا انسان لپاره او دا ولی پیک بند کړی دي د دې وجه سره
کدا چرته کلاو وې مالټې دانه کلاو وې کېلې دانه کلاو وې دا نور چې څومره فروټ دي هغه ټماټر دي د هغې باندې هم لپاسه نرې باریک کور دی انسان ته نه ښکاري هر شي باندې لپاسه کور دی لیکن د هغې کور جدا دی د هغې رنګ جدا دی د هغې خوند جدا دی دا الله تعالی دې لپاره پیدا کړي دي یا الله دا ولي دا د دې وجې نه چې خرابېدو خطره ده که مالټه کلاو وي دارنګې انګور دانه ده په هغې باندې کور دی بل شی دی هغې باندې کور دی دا که چېرته له پاسه پیک بند نه وي خرابېدو خطره وه په هغې باندې ګرد و غبار به راته په هغې باندې ماشي مچان به کېناستل د دې وجې نه الله تعالی داسې انداز سره دا پیک بند کړي ځکه دی چې دا خرابېږي نه بس د هغې نه کور لر کا پکې تا ته تیار نعمت دا پکې ملاویږي یکور اللیل علی النهار ویکور النهار علی اللیل الله تعالی هر شي دا کور اچولې دی لپاره چې دا خراب نشي دا خراب نشي او بله خبره دا پکې هم ده که چېرې یو انسان چې دی هغه د الله تعالی یو کور والی شی کلاو کی نو بیا څوک بندولی نشي د مالټې یا د وږي یو دانې ته کلاو کا یو وږي کلاو کا د جوارو یو وږي دی دا کلاو کا د دې نه دانې وریجوه اوس دا دانې دی کې بیا پیک بند کا نشي کولی د الله چې کوم شی کور کې بند کړی دی دا که څوک کلاو کی او بیا بندوي نو دا څوک نشي بندولی دا د چا اختیار کې بیا دنه مالټې دانه دې کلاو کړه بیا نشي بندولې تمام طاقتونه د دنیا را جمع کا ماهرین را جمع کا دا نشي بندولې دا چېرته بندولی نشي او انسانان که یو شی پیدا کی یو شی جوړ کی لیکن که هغه کور خراب شو د هغې نه بهترین کور کې به دله بند کړي انسان او دارنګې مخلوق په میز کې د ځمکې او دارنګې اسمان فرق دی دا صرف چې کوم دی ظاهري فروټ او دارنګې ظاهري غذا نه ده بلکې ساورو ته وګوره ساوري چې هغه په څلور اخبو باندې ګرځي صورت نحل وګوره ساوري هم الله تعالی پیک بند کړي دي وګوره آیات نمبر 5 دی صورت نحل والانعام ساوري وګوره دا هم پیک بند دي هغې باندې الله تعالی داسې کور ورته اغوستولی چې انسانان نشي اغوستولی مضبوطه چمړه ده یو سارې کور کې بند دی کله پاسه دا کور نه وي واقعي د ساوري لپاره خطره وه نو د دې وجې نه مضبوط کور او چې څنګه یو ساوری پیدا کېږي هغې سره کور وړیکې دی کور وړیکې دی څنګه رو د بیزې بچی دی د ساوري بچی دی منظري بچی دی نور حیوانات دي د هغې بچي دی هاتي دی اوښان دي ورسره کور هم غټېږي ورسره غټېږي داسې مضبوط کور الله تعالی ساورو ته مچول دی پای کې دا ساورې هر یو ساورې هغه پیک بند دی پیک بند دا د الله تعالی انتظام دی نو دا الله تعالی انسان لپاره دا شیزونه پیدا کړي دي نو ډېر شیزونه دي چې هغه بند دي دارنګې ونې وګوره دا هم پیک بند دي هغې ته هم الله تعالی کور اچولی یو ونه وګوره د هغې ته کور د انسان ګوري نو لپاسه زبردست مضبوط کور دی او د دې کور کې خداونده ونه چې ده هغه پردې کې ده پیک بنده مضبوط پټ دی په لپاسه او د دې پټ په ذریعه باندې ډېر بلندۍ باندې 100 فوټونه چې ته ونې ته ګوري سر نه دې ټوپی ارتاویږي د دې پټ په ذریعه باندې بله فایده دا ده چې هرې پاڼې ته هرې څانګې ته خوراک رسي د دې په ذریعه باندې دا کور ته دې لرې کا نو واقعي بیا ونه وچه شله هغې ته خوراک وغیره دا نه رسي نو دا یو ونه الله تعالی بند کړې ده دپاره د انسان انسان که دې ته سوچ کوي او دارنګې فکر اختیاري بله خبره دا قیمتي واوره چې دا څومره شیزونه الله تعالی بند کړي دي نو د هغې کور هم د انسان په فایدې کې راځي وګوره ونه ده الله تعالی انسان لپاره پیدا کړه دا ونه هم بې فایدې واله ده لیکن لپاسه چې کوم کور دی دا هم بې فایدې نه دی هغه پټ دی هغه هم د انسان په فایدې کې دی لکه وګورئ وګوره د هغې پټ څومره قیمتي دی نور د ونې د هغې پټونه هغه هم د انسان په کار کې راځي دا هم فایدې واله دی ساوري ته وګوره لیکن هغه پکې فایدې واله دی لیکن که دغه ساوري حلال کي د هغې کور د هغې سرمنده هغه هم د انسان په فایدې کې راځي دارنګې یو دانه شوله وګوره هغه هم د انسان فایدې کې ده لیکن د هغې چې کوم کور دی هغه هم د انسان فایدې کې دی هغه د حیواناتو خوراک دی
دارنګه ګوره حیران به پاتې شي دنیا شیزونه دي د شمار نه بار دي هر شی الله تعالی هغه پیدا کړی دی او د انسان فایدې لپاره بیا هغه کور کې الله تعالی بند کړی دی یکور اللیل علی النهار دارنګه الله تعالی فرمایي مونږه کور اغوندو سشي اغوندو مونږه شپه اغوندو ورځې ته یکور اللیل علی النهار رزدا رنا رزدا لیکن الله فرمای مونږ شپرا ولو ناغه کور کې بندې شي دا غرانې رڼا چې کوم دی نام نشان نشته کور ورته واچولې شي ويكور الليل ويكور النهار على الليل دارنګ الله ورمای مونږ چې رزوا راولو د رزي کور شپې ته واغوندو ناغه تور صادر هغه تور تیارا هغه ختم شي الله څنګه داسې مختلف انتظامونه دی انتظام دی الله تعالی سره انسان لپاره سوچ پکار دی نو په دې هر شي کې انسان لپاره عبرت دی انسان لپاره سوچ دی او د دینه معرفت الهی د الله تعالی ذات دا معلومی چې دا یو عظیم ذات دی چې دغه په حکم سره داسې انتظام دا چلیږي دا انتظام دا چلیږي یو ونی ته دغه رنگ ته ګوره پای کې میوجات ته ګوره دغه خوند ته ګوره دا د انسان په بس کې نه ده دا د هغه خالق کاریګری ده انسان لپاره د دې شذنا د الله تعالی معرفت د حاصلولي او صحیح طریقې سره بندگی اختیارولي نو ظاهري کور هغه ته ګوره دغه رنگونو ته ګوره یو ځای کې رنگ ورکي نو ته چانه تاسو کې چې دی بولډینګ منی با دومره لاکھ روپۍ صرف پر رنگ منی لګي رنگ منی چې ته رنگ اخلي بیا چې کاریګر تعالی رنگ لګي نو دی هغه جدا په لکاو باغې باندې خرچه راستا بولډینګ به واپس تا سده پوری پړق به وی بیا دیغه نه ګور الله تعالی څومره رنگونه دي یو ونی رنگ د ګورا باز رنگ سور دی باز شینده باز بلشان لشینده وګورا قدرتي مشینده دا څومره حیوان ونی دي دغه رنگونه جدا جدا دي دنیا ونو ته الله تعالی رنگونه ورکي دی باندې څومره خرچه برادي انسان وس کې نه دا یو ونه کې پانی ګورا دغه رنگونه ګورا دارنګي د هر شي رنگ باز حیوانات رنگ یو شان لري باز بل شان لري انسانان ته ګوره بل شي ته ګوره بل شي ته ګوره دا د قدرت د خزانو نه راوځي د قدرت د خزانو نه دا راوځي دا د انسان لپاره چې دا انسان کې یو انداز سره شي ته ګوري د خوشحالي نه نو د لپاره رنگ برنګ دنیا کې الله تعالی مختلف انداز سره باز مرغۍ داسې دي چې هغه سپینې دي باز مرغۍ داسې دي چې هغه تکې تورې دي باز مرغۍ داسې دي چې هغه شنې دي باز مرغۍ داسې دي چې هغه مختلف رنگونو والا دي الله تعالی جدا جدا ډیزاینونه رنگونه دا الله تعالی ورکړي دي دا انسان چې کوم دی وس کې نه دی انسان په وس کې دا خبره دا نه ده لہذا انسان لپاره پدې کې سوچ او دارنګي فکر کول بکار دي او د دینه د الله تعالی ذات هغه صحیح انداز سره د الله تعالی معرفت حاصلول بکار دي الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره قران او حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي